بالاخره د افغانستان پر فضا د بې پیلوټ الوتکو د ګزمو حقیقت معلوم شو. دغه الوتکې له کوم هیواده راغلي او ولې ګرځي، دلته جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مو کړئ تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته. په تخار او بغلان کې سیمه ییزې سرچینې د دغو ولایتونو په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو له ګزمو خبر ورکړی دی. په تخار کې سرچینو اشتیسو ورځپاڼې ته وویل چې دوه الوتکو سهشنبه د خوښۍ پر 4مه د ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تاجکستان پولې ته څیرمه د کوکچې شاوخوا ولسوالیو په فضا کې ګزمې کړي دي. سرچینو د دغه الوتکو د ګزمو موخه د افغانستان او تاجکستان په پوله کې د مخدرات توکو د قاچاقبرو او داعش جنګیالیو لټون ښودلی دی.